دعا داسې یو عظیم اسلحه ده چې جهاد په میدان کې هم کار ورکوي هغې کې هم ته سړی مستغني نه وي دې باره کې صرف یو واقع ته ذکر کوم مخکې دور کې غالبا د عثمان ابن عفان یا د هغې وروسته دور دی خو قتیبة بن مسلم مشهور صفا سالار د مسلمانانو د مجاهدینو عظیم مجاهد دی چې کله راغی په افغانستان کې په کابل باندې حمله کوله تقریبا 1 لاکھ لشکر ورسره دی 1 لاکھ لشکر ورسره دی قتیبه ابن مسلم سره دی چې کله کابل ته راغی او په کابل کې د حمله کول غوښتل د دشمن تعداد هم ډېر سوا دی او د هغې سره وسایل هم ډېر زیات دي په دغه ټیم کې قتیبة بن مسلم هغه اعلان وکړو خپل ملګرو ته چې زما خواته محمد بن واسع رحمه الله یو عظیم بزرگ انسان دی یو مستجاب الدعوات انسان دی چې دغه دعاګانې به ډېرې قبلېدلې بعضې اولیاء د الله داسې چې هغه په دعاګانو په قبلېدلو باندې ډېر مشهور وي او مخکني خلک هم داسې چې خاص تعلق به د الله سره نو ډایرکټ به دعاګانې قبلېدلې مستجاب الدعواتو محمد بن واسع ماله طلب کوي قرض یې کې مال راولی په خپله باندې هغه هم دعاګانې کولې قتیبه ابن مسلم لیکن محمد بن واسع هغې کو چې مال پیدا کوي مجاهد هم دی دعاګانې ما کوي دعاګانې هم قبلېږي کسان ګرځېدل په لښکر کې 1 لاکھ لښکر ځان ته څه وایي په دې کې قتل ډېر ګران وي سړی ګرځي 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 خلک په دعاګانو باندې اخته دی چې یو ځای ته ورغې په یو ځای کې محمد بن واسع هغه دا نیزه چې ده دا یې داسې تکیه غوندې په هغې ور اړتلې ده او دا لاس یې پرې ور اړتلی دی د دې سترګو نه د اوښکو دا قطار روان دی او په هغه ټیم کې الفاظ وایي یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اے ژوندي ذاته اے انتظام کوونکي د عالمه زموږ نصرت او مدد وکړه سړي چې کله وکتل چې محمد ابن واسع هغه په نیزه باندې لاس یې ښودلی سر یې ښکته کړی او د سترګو نه د اوښکو قطار روان دی او یا حی یا قیوم الفاظ وایي بیرته په منډه باندې لاړ قتیبه ابن مسلم ته وایي ما محمد ابن واسع هلته ولیده چې هغه جاړي او په جړا کې الفاظ دا وایي چې یا حی یا قیوم چې یا الله زموږ مدد وکړه په دا ټیم کې محمد ابن واسع ویل والذي نفسی بیده قسم په هغه ذات چې زما نفس دا په لاس کې دی لاصبع محمد ابن واسع د محمد ابن واسع دا یوه ګوته خیر من 100,000 سیف شهیر ماله د 1 لاکھ تورونه بهتر ده ومن 100,000 مقاتل طریر او ماله د 1 لاکھ مجاهدینو نه چې هغه بلکل خوشدمات تر تازه مجاهدین د محمد ابن واسع دا یوه ګوته چې اسمان ته پورته کړي او دعاګانې غواړي دا زما دپاره د 1 لاکھ مجاهدینو نه بهتر ده او د هغې نتیجه هم دقه راووتله چې کله معرکه شروع شوه جنگ شروع شو بس ته ماسپښین نه واله مازدیګره پورې صرف معرکه وشوه او الله فتح راوستله او د مازدیګر لمونځ قتیبه ابن مسلم او سره د مجاهدینو نه د کابل په دې ښار کې هلته وکړو د کابل په ښار کې وکړو د جهاد په میدان کې دعاګانې بیا ډېرې ښایسته قبلېږي ډېرې ښې قبلېږي نو یو د جهاد په میدان کې دعاګانې قبلېږي دا 4 ځایونه موږ نن ذکر کړه انشاءالله تعالی باقي مواضع باقي ځایونه چې پای کې دعاګانې قبلېږي به آینده جمعه کې ذکر کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم